ماشوم خو د مور په نس کې نه پوهېږي چې وږی ده تږی ده، اما د زیږون نه وروسته که چیرې مور ورته شیدې ورکړي، شیدې خوري او که ور نه کړي اکثرا ویده کېږي، ځکه د دوی خوب تقریبا په 40 ساعتو کې هغه ماشومان چې په میاد باندې زیږېدلی په 40 ساعتو کې 20 ساعته ویده کېږي. بل ستونزه دا ده چې د مور په نس کې چې ماشوم ژوند کوي یا اوسیږي، یو تعداد هورمونونه دي چې د مور د پلاسنتا نه تیریږي او بیرته چې د مور دوران ته راځي د جګر په واسطه باندې له منځه ځي. اما د زیږون نه وروسته یو تعداد هورمونونه پاتې کېږي او د ماشوم جګر یا اینه د دې قدرت نه لري چې د هورمونونه له منځه ویسي. دا په ماشوم خصوصا هم په هلکانو کې هم په جنکیانو کې یو تعداد اعراض او علائم ورکوي. د هغې له جملې نه یو دا ده چې د ماشوم هم د نارینه و هم د جنکیانو تیونه یا تی پړسیږي او که چیرې فشار ورکړي شیدې ورنه راځي. دا یو گذري حالت ده، د تشویش حالت نه ده. مور و پلار باید دته فشار ورنه کړي، تقریبا 3-4-5 ورځو کې خپله ښه کېږي او که چیرې فشار پې واچول شي یا ګرم تطبیقات پې وشي دا په افسې بدلیږي او ماشوم د ستونزې او خطر سره مخ کوي. دویم مشکل دا ده چې په جنکیانو کې لیدل کېږي. بیا هم دغه هورمونونه چې پروجسترون او استروجن ده دا د پلاسنتا نه تیریږي، بیرته د مور د دوران په واسطه د جګر په واسطه له منځه ځي او خصا کېږي. اما د زیږون نه وروسته که چیرې د ماشوم په دوران کې پاتې کېږي دا سبب د دې یو غیر نورمال سکل یا عادت ماور کېږي چې په هلکانو کې دا حالت موجود نه وي، خو په جنکیانو کې په 2 ورځ په 2 او 3 ورځ کې پیدا کېږي. ډېر کم مقدار وینه د عادت ماور په شکل له واجینال یا تناسلي آلې نه خارج کېږي چې کله کله کورنۍ فکر کوي چې دا ډېر سخت ستونزه ده او کیدای شي د پښتورګي نه دا وینه راځي او دوی باید څه وکړي. حال دا چې دا یو نورمال حالت ده، مرضي حالت نه ده. 2-3 ورځې نه وروسته بیرته خپله درېږي او کوم خاص تداوي ته ضرورت نه لري. 4مه ستونزه دا ده چې د ماشوم ژړا ده او د خوب موضوع ده. ولې ماشوم د زیږون نه وروسته ژاړي، خصوصا د شپې له خوا نه ژاړي اما د ورځې له خوا نه ویده وي او د شپې له خوا نه ژاړي. کله چې یو جنین یا د مور په نس کې ماشوم پروت وي په دې د ورځې په جریان کې چې مور خپل فزیکي فعالیت ترسره کوي، کالي مینځي، پخلی کوي، دې خواغې خواته ځي، تګ او راتګ کوي، ماشوم د مور په نس کې په یو د اوبو په یو کڅوړه کې پروت دی. دغه کڅوړه چې ماشوم پکې پروت دی د مور د حرکت سره حرکت کوي او ماشوم داسې فکر کوي چې دا د اوبو یو هاوس ده او په دغه کې هاوس کې دی لامبي. نو دغه لامبل او دغه حرکت نه دغه ماشوم ډیر لذت وړي. نو د دې لذت له وجې نه ماشوم ویده کېږي او د ورځې په جریان کې تر هغه وخت پورې چې مور فزیکي فعالیت کوي، حرکت کوي، ماشوم ویده وي. اما د شپې له خوا نه چې ماشوم ویښیږي او خوب مور ویده کېږي، ماشوم ویښیږي، لغتې واروي، لاس او حرکات ترسره کوي او ماشوم د شپې له خوا نه ویښ وي او د ورځې له خوا نه ویده. د زیږون نه وروسته ماشوم نه پوهېږي چې ورځ څه رقم ده او شپه څه رقم ده. نو د همدې له وجې نه د شپې له خوا نه ویښ او د ورځې له خوا نه ویده وي چې دا هم تقریبا 2-3 نه تقریبا تر 2 میاشتو پورې اما زیاتر په 2 هفتو اوله کې لږ مشکل لري. د وخت په تېرېدو سره بیرته ښه کېږي او خاصه تداوي ته ضرورت نه لري. مګر متاسفانه چې اکثرا میندې دې ماشومانو ته د پریټول یا د خوب دوا په نوم یو شی ورکوي چې په آینده کې ماشوم د مکتب د مشکلات سره اخته کېږي او دغه د ظرفیت اخذ یا د قدرت د حافظې کمیږي او نشي کولی چې په مکتب کې ښه نمرې واخلي، یعنی حافظه یې ضعیف کېږي، د حافظې ستونزې ورسره پیدا کېږي. اما پیام دا ده زما وړاندیز کورنۍ ته دا ده چې د ماشوم علت د ژړا باید پیدا شي، ځکه چې ډېر نور ستونزې دي چې کیدای شي ماشوم هغه ولري او ضرورت ونه لري چې د خوب دوا ورکړو. د هغې په عوض باندې باید اصل تداوي ترسره شي. مثلا ماشوم خو د مور په نس کې نه پوهېږي چې وږی ده تږی ده، اما د زیږون نه وروسته که چیرې مور ورته شیدې ورکړي
شیدې خوري او که ور نه کړي اکثرا ویده کېږي ځکه د دوی خوب تقریبا په 40 ساعتو کې هغه ماشومان چې په میاد باندې زیږېدلی په 40 ساعتو کې 20 ساعته ویده کېږي اما پریمچور یا له مخکې له مودې نه ماشومان هغوی په 40 ساعتو کې 2 ساعته ویښ وي او 22 ساعته ویده کېږي نو که چیرې ماشوم د باندې راوځي او مناسب محیط ورته موجود نه وي ډېر ګرمي وي ډېره یخني وي کیدای شي ماشوم مخکې له دې نه چې تشې میتیازې وکړي ډکې میتیازې وکړي د غوږ تکلیف ولري وینه یې میکروبي وي اتاق کې ډېر بیریبار وي اتاق کې ډېر رڼا وي کیدای شي حشرات دغه کې ویچي او کیدای شي نور د وینې میکروب ولري د دې له وجې نه هم جاړي او بل دلیل هم کیدای شي چې ماشوم وږی که چیرې ماشوم وږی او مور ورته شیدې ورکړي او نور تکلیف ونه لري د شیدو په ورکولو سره ماشوم آرامیږي او بیرته ویده کېږي اما که چیرې نور جلدي تکلیفونه ولري یا وینه میکروبي وي یا د کور فضا غالمغال پکې ډیر وي یا رنګونه ورته ډیر رڼا رنګ ولري ځکه چې ماشوم کله د مور د نس نه د باندې راوځي تقریبا ډیر مودې نه غواړي چې خپل سترګې خلاصې کړي فوټوفوبي یا د نور نه ډار لري او سترګې پټي نو که چیرې رڼا هم ډیرې ماشوم ژاړي او یو بل خبر هم دا ده چې د مور په نس کې ماشوم د مور حرکات تعقیبوي د مور د لرې کېدو عامل هم کېدای شي چې ماشوم وژړي او که چیرې بیا ماشوم په غېږ کې مور نیسي بیرته ویده کېږي او ارامه کېږي نو دا په دې معنا نه ده چې ماشوم ته حق برناق د خوب دوا حتی تاریاک یا بل نشه کوونکي مواد ورکړي چې په آینده کې ماشوم ته ډېر ستونزې او مشکلات پیدا کوي نو د همدې له وجې نه زما پیام او زما وړاندیز کورنۍ ته دا ده چې کله یو ماشوم جاړي د هغې د ژړا علتونه باید وڅېړل شي او د اصلي علت او عامل په اساس باندې ماشوم ته تداوي ورته وړاندې شي په مناسب شکل باندې بل مشکل دا ده چې د ماشوم قلنچ یا کلکینو دردونه دي د زیږون نه وروسته ډېر کورنۍ ډېر میندې شکایت لري چې ماشوم ځان تاو پیچ ورکوي او ژاړي دا کلیکونه په ډېر حالاتو کې معمول کلیکونه دي خصوصا په هغه ماشومانو کې چې میندې په غلط طریقه باندې شیدې ورکوي پوزیشن او اټچمنټ یعنی تماس او د ماشوم نیول تماس په دې معنا ده چې باید ماشوم ته کله چې مور شیدې ورکوي خوله یې باید کاملا خلاصي د ماشوم د مورتي هغه توربخنه مکمل د ماشوم په خوله کې لاندې شونډې باید ښکته لاړ شي او د ماشوم پوزه د مور د تای سره باید نږدې اړیکې ولري تر څو ماشوم وکولی شي مکمله شیدې واخلي که چیرې تماس نه وي او که چیرې وضعیت یعنې ماشوم داسې ونیول شي چې یوازې د مور هغه د تین څوکه د ماشوم په خوله کې وي په دې حالت کې د ماشوم خولې ته هوا داخلیږي د دې هوا د داخلېدو سره معده او کولمې پړسوب کوي د دې پړسوب له وجې نه کولیک یا خلنجي دردونه پیدا کېږي او ماشوم ژاړي کله چې ارګمی وهي یا غټې میتیازې د هوا خارج کړي بیا د ماشوم درد کمیږي او ژړا یې کمیږي بل دردونه علت هم دا ده چې اکثرا هغه میندې چې کورنۍ ستونزې لري تر فشار لاندې او اقتصادي ستونزې لري محیطي ستونزې لري درد وړي د دې له وجې نه یو تعداد هغه عصبي هورمونونه افرازېږي چې مور نارامه کوي یعنی ډپرس کوي تر فشار لاندې نیسي نو دغه هورمونونه د وینې د لارې ماشوم ته ځي د زیږون نه وروسته ماشوم چې پیدا کېږي اکثرا د ماښام په ټیم باندې سخته ژاړي تر دې حده پورې چې حتی همسایگان په ځابېږي د دې ماشوم ژړا داسې یو ژړا ده چې د خپل پښې په نس باندې قات کوي او خپل ګوتې هم لکه څوک غوندې قاتوي او اکثرا د مخ سوروالی پیدا کوي تقریبا 15-20 دقیقې ډېر شدید ژاړي
او کله چې مور نیسي ورته لږ مساج ورکوي یا ناز ورکوي د دې په حالت کې تغیرات راځي، لږ ژړا یې کمیږي. چې دا هم حالت کیدی شي بعضې میندې له توبرکلوز سره اخته وي، بیشش اخلي، د هغې د کمبود نه پیدا کیږي. بعضې میندې تکلیف لري د میرګي دواګانې اخلي، د هغې د قطع کیدو له وجې نه پیدا کیږي. یو تعداد میندې تکلیف لري هیروین او مخدر مواد استفاده کوي. که چیرې ماشوم د دوران قطع کیږي، ارتباط د مور د نس سره قطع کیږي، د باندې څوک ورته نه ورکوي، دا هم کیدای شي د قولنج عامل شي چې باید ماشوم تر څیړنې لاندې ونیول شي. که چیرې دا پورتنی عوامل چې مې ذکر کړه دا حالتونه نه وي، دا نورمال حالت 2 هفتې 3 هفتې نه وروسته خپله ښه کیږي، کوم خاص تداوي ته ضرورت نه لري. اکثرا دغه ماشومان ته انټي سپازموتیک ورکول کیږي او مساج ورکول کیږي. د دې تداوي په مقابل کې ماشوم ښه کیږي او دا د تشویش وړ نه ده. صرف 2-3 هفتې نیسي تر څو چې دغه حالت له منځه لاړ شي. مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکهاو هغه ځوانان چې ناهیلي، ناامید او لوارو کې دي دوی ته لار ښیي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکړئ د 1 یا 2 ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ را سره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې دغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.